بسم الله الرحمن الرحیم. زما مسلمانانو، زنن تاسو ته یو روایت بیانوم. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ته یو 15 اعمال خودلی، مختصر اعمال، لږ اعمال خو ګټه ډیره زیاته وه. هغه 15 اعمال کم یو چې حضرت علی ته پیغمبر علیه السلام خودلی، هغه 15 عمل دادی. حضرت علی ته فرمایي ہے حضرت علی وای د شپې تر هغه پورې ود کېږه مه خوب مه کوه تر څو چې تا 4,000 دینار صدقه نه کړي. او بیا ورته وایي علی تر هغه پورې مه ود کېږه د شپې چې یو ځل قرآن کریم دې ختم نه کړي. دوه عمل شو. دریم ای علی تر هغه پورې مه ود کېږه تر څو چې تا د دوو مسلمانانو په منځ کې صلح نه کړي. او بیا ورته علی هغه پورې مه ود کېږه چې د جنت قیمت دې نه یاده کړي. او بیا ورته علی هغه پورې شپې خوب مه کوه ود کېږه ما تر څو چې تا حج نه کړي. ګوره عمل دلته اوږد ښکاري، ښه ګران ښکاري. ځکه حضرت علی ورته وایي ای د الله رسوله یو شپې کې د خوب نه مخکې دا 15 کاره به زه څنګه کوم؟ 4,000 دینار صدقه کول، یو ځل قرآن ختم کول، دو مسلمانانو ترمنځ صلح کول، جنت قیمت ورکول اور حج ادایگی کول. یا رسول الله دا 15 عمل به زه څنګه کوم؟ پیغمبر علیه السلام ورته اوس مختصر وښودل اعمال 15 د دې برابر وایي اجر دی. وی علی کله چې د شپې وده کېږي نو تر هغه پورې مه وده کېږه، تر هغه پورې خوب مه کوه چې 4 ځل تا سورة الفاتحه نه وي ویلي، الحمد شریف وللضالین آمین پورې تر څو چې تا 4 ځل نه ویلي خوب مه کوه. دا سورة الفاتحه 4 ځل ویل 4,000 دینارو برابر اجر لري د صدقې. او بیا ورته علی خوب نه مخکې هغه پورې مه وده کېږه چې 3 ځل تا سورة الاخلاص قل هو الله احد صورت نه ویلې، هغه پورې به ګوره نه وده کېږي. د 3 ځل سورة الاخلاص قل هو الله احد صورت ویل دا پورا د قرآن کریم ختم برابر اجر لري. او بیا ورته علی هغه پرې مه وده کېږه تر څو چې تا 10 ځل استغفار نه وي ویلې. 10 ځل استغفار وایا دا داسې دی لکه دوو مسلمانانو ترمنځ دې صلح وکړله. او بیا ورته علی تر هغه پورې مه وده کېږه چې 10 ځل دې ما باندې درود نه وي ویلې، ځکه 10 ځل ما باندې درود ویل دا د جنت قیمت ورکول دي. او بیا ورته ای علی هغه پورې مه وده کېږه چې 4 ځل دریمه کلمه نه ویلې، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. دا دریمه کلمه دې 4 ځل نه ویلې، هغه پورې مه وده کېږه. دا 4 ځل دغه کلمه ویل د جنت د حج برابر اجر لري. ورڅونه مختصر اعمال حضرت علی ته وښودلو. دا مونږ هر مسلمان ته پکار دی چې دا مختصر اعمال وکړو. 4 ځل سورة الفاتحه وللضالین آمین پورې روزانه د شپې خوب نه مخکې وایي، او 3 ځل سورة الاخلاص قل هو الله احد صورت، او 10 ځل استغفار، اور 10 ځل درود شریف، اور 4 مرتبه دا دریمه کلمه ویل. مختصر عمل دی 10 منټه پیورونو لګي، لیکن چې مونږ تاسو وایو نو انشاءالله د لوی لوی اعمالو برابر اجر به یې ښه د دې پابندي وکړو. الله دې مونږ ته په عمل توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.